او درنو دوستانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه د سری پروګرام دی. د سری پروګرام کې مختلف تنظیمونه جوړیږي د صادرای په خاطر. واو ګورئ دا د دغه ملک دغه سیمې دغه منطقې تولیدات دي چې دغه کاناډایي ژبه لیکل شوي دي. بیخي لکه د حیواناتو غوندې داسې تولیدات کوي. یاره په دې کې مې داسې یو شی نه وي، دا ټول دغه شاته په هغې د پتنګړو دغه پنډۍ او دغه شیزونه بل یو شان دا کازونه د څه ونه وایي دا کدو ده، دا بله بله ده. دغه یو د جوار دی پاڼې چې خورا دا خو ناریال دی او دغه بل شی دی هر شي دغه د نور شیان شوي دي چې خدای خبر څه بلد. دغه سیمې بېلابېل ګلان او نباتات د ګلانو په ډول چې دغه ته موجود دي. د همدغه سیمې محصول هم د خاورې محصول ده. جالب جالب او قسم قسم دي. هذا هم همدغه لوکل سیمې تولیدات دي پلاستیکي چې هغلته په همدې ښار کې د ګلانو او د نورو شیانو دغه د ګلدانو په څېر تولیدېږي. د هغه دپاره ګلدانونه دي. هغه ګلان چې پر لاس جوړېږي. بلق خورایګل دا هم بلق خورایګل دا هم نور هم ښکلي ښکلي ګلان دي. دا هغه ګلان چې پرچېږي په پاڼو کې. او دا هم د همدغه سیمې حاصلات دي. ګابین چای دا هغه میچۍ دی چې ګابین کوي، ګابین جوړوي. ماشاءالله دا هم د میچیو ګابین محصول دی. دا هم دغه سر اغوستو دپاره چې دغه سړی ಅದು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಹೊಟ್ಟಾಯ್ತು
همدغه سیمې هغه لوکل تولیدات دي. دا هغه شیان دي چې په طبیعي دغه کې اچولی دي په مصرفو خوراکي شیانو کې، لکه پخلي شیان شول، دغه کافي شوه، دغه تور چای ده، ग्रीन टी دا هم نور ګلونه دي، همداسې سره د تخمونو دا د هغه تخم ده چې خدای شوی دی د دغه ګلانو چې مقصد دی دلته یې دغلته دوی خرڅوي. How much بیا؟ 100 دغه یو تخم چې دی، دغه یو خالته، دغه یو پاکټ چې دی دغه ګلانو په 100 روپۍ دی. او دا هم د مختلفو ګلانو تخمونه دي، دغلته ایښي سره د سبزیجاتو چې تاسې خطو اندازه کوئ. زه فکر چې دا کافي ده، کاکاو ده فکر کوم. نو دا د ګورې پسې ننداره کوئ، دغه شیان دي چې تولیدېږي پر دغه منطقه کې، پر همدغه میسور علاقه کې چې موږ پکې ژوند کوو. دغه د میسور په نوم علاقه ده او په زیاته اندازه سره مخلوق دغلته اوسېږي او ډېر عجیب تمدن موجود دی دغلته. دغلته موږ ګورو په خیره دا څه شی ده. دا مختلفې کاناډایي په همدغه د دوی په ژبه لیکل شوي سټوریز او نور تاریخي شیان دي چې دغلته موجود دي، یوازې او یوازې د دوی په ژبه، د ادبیاتو اړوند، د دوی د فرهنګ اړوند هغه څه چې مقصد موجود دي، هغه مقصد دلته ایښي دي. هغه هم د دوی د لاس څخه دغه واخیستل، دا د اوبو ماشین ده چې اوبه دغه کوي، جوړوي، تصفیه کوي، مطلب صافي اوبه لکه موږ ورته وایو چې صافي اوبه ځینې وباسي. نو هغه نه فکر دی په طبیعي شی دی، طبیعي نباتاتو څخه جوړ شوی شی دی. فکر کوم هلته په دغه کې په افغانستان کې هم دغه شیان ځینې شته، خو نه پوهېږم چې دا هلته به وي که نه به وي، خو ما لیدلي مطلب داسې محسوس کړي چې دغه غوندې شیان ممکن وي. دا اصلا د دغه شي څخه جوړ شوي دي، د تاریو څخه. موږ ورته تورې تاری وایو هلته په افغانستان کې. دغه تورو تاریو محصول ده، بیا نو دغلته خرڅېږي، په کور کې ورباندې لوښي دغه شیان ده، د اشپزخانه شیان مینځل کېږي. How much one piece? These are 20 rupees. 20 روپۍ یو دانه ده. دا هم د دغه سړي د دغه کمپانۍ هلته چې لیکلي هر شی د هغه محصول ده چې دا هم د دوی په فرهنګ پورې هغه تړلي هنرونه دي.
د الله په فضل دغه ځای ته زما دغه داخل دغه شیشه‌یي کامپس چې کوم دی دغه داخل ګورو چې مثل په دې کې څه شی دي نو دغه هم ننداره کوو راځئ چې پر دغه لار ور روان شو دنده به ورځو ګورو به چې دا دونه رش دغلته دنده څه کې دی د خیره سره ډېره یوه ښایسته خوشبو ده او مای ګاډ د اوبو نری نری باران هم پکې کېږي کاڼي دي ښایسته کاڼي دي په دې کاڼو کې ښایسته دغه جوړ شوی ده دوستانو دغه مخامخ کوم جوړښت دغه چې وینئ دغه لار ورجګه د زینه ورجګې شوې دغه پاس ورغلي او پر هغه باندې خواوشا چې تاسو ګورئ چې کوم چکره شوي دي ګلان دي ژیړ او سره او همداشان شنه دا ټول طبیعي ګلان دي چې دغه ټول دغه شی پر پخول شوی دی دا شی پر جوړ شوی دی په همدغه ډول منظم شوی دی هغې خوا او شا بالا پاس چې ګورئ هم ټول دغه سره او سپین ګلان دي ټول طبیعي ګلان دي په ژوندۍ بڼه ژوندي ګلان دي او دغه ګلان تر هغه پورې به پر دغه شي باندې وي تر څو چې دا ګلان مړاوي کېږي او بالاخره دغه نباتات د منځه ځي خو هر څومره چې زه فکر کوم دغه نباتات د شنه چې کوم دي دا همدلته ژوندي دي مطلب همدلته ژوند کوي البته ژوند کول په دې معنی چې همدلته کرل شوي خو ګلان چې کوم دي هغه پشکې ایښودل شوي دي په ډېر مهارت سره دغه شی جوړ شوی ده په ډېر مهارت سره تاسو ګورئ په خپله نو هره خوا د ټوله په ګلانو پوښل شوي دا هر څه د لیدو وړ دي دا ورته دا ټول د لیدو وړ دي او دغه هم د وتو لاره چې واپس وځو بهر ته بهر یو تاریخي موټر ده دغه تاریخي موټر پر د ګلانو پوښل شوی ټول تاسو کتای شئ لیدای شئ ټول پر ګلانو پوښل شوی دی